السلام علیکم ملګرو، په خیر راغلی خان آفیشل یوټیوب چینل ته. ملګرو، ستاسو سره په اولنۍ ویډیو کې ما نګزیرا ایرډراپ اول شیر کړی و، د کوم چې اولنی سیزن اوس ختم شوی دی او دویم سیزن یې شروع دی. ملګرو، چا کومو کسانو چې په اولني سیزن کې ګډون نه وي کړی، هغه په دې دویم سیزن کې ګډون کولی شي، او که اولنی مو جاین کړی وي نو دا دویم ورسره بیا هم جاین کړئ، ځکه ښه خبره ده چې دواړه سیزنونو کې موږ کار وکړو نو ډېر ښه ګټه به موږ ته راکړي. دا دویم سیزن جاین کول هم د هغې په شانتې بالکل طریقه ده، خو په دې کې یو څو ټاسکونه دي کوم چې لږ مشکل دي، نو د هغې پوره کولو ټونډه طریقه درته هم په دغه ویډیو کې درښایم. که تاسو چېرته اولني سیزن کې ګډون نه وي کړی، لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې هم میلاو شي، او دغه لینک به درته زموږ د ټلیګرام چینل کې هم میلاو شي، او زموږ د ټلیګرام چینل لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي، او زموږ ټلیګرام چینل درسره ضرور جاین کړئ، ځکه ټول معلومات موږ په خپل ټلیګرام چینل کې شریک کوو. نو ملګرو، راځئ د ویډیو طرف ته لاړ به شئ. ملګرو، خپل نګزیرا ایرډراپ اکاونټ ته دلته په دوو کرښو کلیک کړئ. دلته چې راشئ ملګرو، دلته پر ایډرس په کلیک کړئ. کله مو چې په ایډرس کلیک کړو، دلته کې لاندې به ډسکنیکټ په باندې به کلیک کړئ، خپل اکاونټ به دوباره لاګین کړئ. کله مو چې اکاونټ لاګین کړو ملګرو، دلته کې تاسو ته دا ټاسکونه خلاصېږي. نو دغه یو ټاسک به ستاسو پوره شوی الریډي، که تاسو په اولني سیزن کې ګډون کړی، او دا درې به تاسو دلته کې په فالو باندې کلیک کړئ، هغه صرف فالو کړئ. بیا به ښکته راشئ ملګرو، په کانټینیو به کلیک واخلئ. دلته کې به د ګیمونو دا ریویو او 5 سټار به تاسو پلی سټور کې ورکوئ. دغه طریقه درته ښایم، دا نور خو اسان دي، صرف دغه طریقه درته ښایم. دلته ملګرو تاسو ته پر سکرین باندې د ګیمونو لینک ښکاري، یو دی د یو نوم دی هیرو ماویا، دا تاسو پلی سټور کې ولیکئ، او د هغه ځای نه خپله ریویو هم ورکولی شئ، او د بل چا د ریویو نه سکرین شاټ وباسئ، نو هغه هم تاسو دلته کې په دې ځای کې ورکولی شئ. ملګرو، د ګیمونو نومونه به تاسو ته په دې سکرین باندې هم ښکاره شي، دغه تاسو په پلی سټور کې ورکړئ، تاسو د هغه ځای نه سکرین شاټ ویستی شئ، د یوې ریویو نه دلته کې ورکولی شئ. او که داسې نه دا ریویو به تاسو ته ډایرکټ زموږ ټلیګرام چینل کې درته میلاو شي. زموږ ټلیګرام چینل لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي، هلته به لاړ شئ، هغه ځای نه به تصویران ډاونلوډ کړئ، هغه کوم ریویو هغه سکرین شاټ به زه وباسم او تاسو ته به په ټلیګرام کې شریک کړم، هغه به سمپل دغه کړئ او دلته کې به یې ورکړئ. دلته کې تاسو ته پر سکرین باندې زه هم طریقه ښیم، داسې به راشئ ملګرو، او دلته کې به یې ریویو نه سکرین شاټ واخلئ دغه شانتې، او لاړ به شئ، دلته کې به ورته ورکړئ، ستاسو ټاسکونه به دلته کې مکمل پوره شي. دلته کې زه اوس واپس راځم د نګزیرا ایرډراپ ته، په اولني باندې کلیک کوم، دلته ورته پلی سټور نه دغه ورته اپلوډ کوم سکرین شاټ، نو دغه تاسو لیدلی شئ زموږ ټاسک پوره شو. ملګرو، دا پکې اهم ټاسک و، او دا په هر کس پرې نه پوهېږي، په دې وجه ما وی چې ستاسو سره ویډیو شریک کړم، تاسو ټول دا ټاسکونه پوره کړئ. نور ټاسکونه اسان دي پوسټ کول، او دا پکې اسان دي.